احکام الایمان بعض هغه احکام چې تعلق ساتي د قسم سره قسم بعض احکام په دې ایتونو کې بیانېږي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او مگر زوی نوم د الله نښه دپاره د قسمونو خپلو ان تبروا چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا تقوى به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او جوړه به نه کوئ په منځ د خلکو کې والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوهه دی معنی دا چې د الله د نوم لحاظ کوئ او د هغه د نوم به احترام کوئ ما یې ترجمه وکړه تاسو پوه شوئ د یې ترجمه او صحیح شو وضاحت خو چې عام کله ترجمه داسې وکړي چې څو پورې د وضاحت د دې مخکې اورېدلی نه وي یا پې پوه شوی نه ته په ترجمه صرف نه پوهېږي مطلب دی کې اوس دو تفسیره دي یو دا دی چې د الله دا نوم چې دی دا داسې مه استعمالوئ هدف هم ترې جوړ کړی نښه هم ترې جوړه کړې ده په مخه بس د الله په نوم قسم او د الله په نوم قسم د الله په نوم قسم او د الله په نوم قسم د الله د نوم قدر کوئ یو مطلب دا شو لکه یو سړی لګی که نه بې ضرورته بس ټکی بخورې زما د الله په نوم قسم او په الله مې دې قسم او په الله مې دې قسم او په الله وایي څه کوي د الله د نوم لحاظ کوه بل تفسیر دی کې دا دی چې داسې نه چې تاسو د الله نوم استعمالوئ د دې دپاره چې موږ به نیک عمل نه کوو موږ به تقوا نه کوو موږ به د خلکو منځ کې جوړ جاړی نه کوو نو ناروا دې څه وکړه یو خو دې د الله د نوم بېعزتي وکړه بېعزتي یې داسې وکړه چې د الله نوم ته په ناروا خبرو کې استعمالوي او دویم عجیبه کار دې څه وکړو وایي زما دې د الله په نوم قسم وي چې زه به نیکي نه کوم نو د چا په نوم چې ته قسم خورې هغه تا ته د نیکي د کولو ویلي دي نو دا کوم قسم ته خورې او دا ته د چا نوم ذکر کوې لکه بعض خلک یې که نه غوسه کې یا داسې عام ښه صحیح اوقاتو کې غوسه نه وي قسم به وخوري ځان به د یو نیک کار نه منع کړي زما دې په الله قسم وي که ما د پلاني تپوس وکړو الله وایي دا څه خبره شو کې زما نافرماني او استعمالۍ پکې زما نوم الله خو تا ته ویلي تپوس وکړه زما دې په الله قسم وي که ما دا پلانې کار وکړو هغه د نیکۍ کار دی الله وایي داسې به نه کوې دی کې ناروا څه دي یو خو ته ځان منع کې د عبادت نه دویم دا چې ته سپکاوی د نوم د الله کې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قسم شتي شریعت کې وی خوره خو په داسې چې مناسب ځای په هغه ځای کې قسم وخوره داسې نه قسم جایز دی مناسب ځای کې او بل فقط د الله په نوم فقط د غیر الله په نوم قسم حدیث کې راځي دا شرک ته او کفر دی د کعبې قسم زما دې په کعبه قسم بعض وایي د بچي په سر مې دې قسم وي دا د هندوانو نه اخیستې شوي قسمونه دي ښه ده زما دې وي د پلار په سر قسم وي او د مور په سر مې دې قسم وي دا ټول شرک دی د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم دا نه دی روا ولې چې څوک چې قسم خوري د چا په نوم که نه نو د چا چې دغه نوم دی د هغه یو خاص تعظیم کوي او د دې خاص تعظیم او قدر وړ او لایق چې دی هغه یو رب العزت دی بس نو دی وایي زما دې قسمي په الله بیا بل پیرله وایي زما دې قسمي د زوی په سر معنی ده چې د زوی هم داسې تعظیم کوي لکه څنګه چې د الله کوي زما دې قسم وي د کعبې نو کعبه خو کاڼی دی کعبه خو مخلوق دی د پلانی پیر صاحب په نوم قسم د پلانی بابا په نوم قسم ټول د شرک په زمره کې راځي ټول د شرک په زمره کې راځي او کله لوی شرک کله وړوکی شرک خپل ځای کې د هغې تفصیل شوی دی دې نه به ځان لرې ساتي بله مسله دا یاده کوي
دلته ډېرې مسلې دي او دا اوس احکام شروع شو او ښه ګران ګران دي خو موږ به کوشش کوو چې یو مختصر بیان کړو دویم په اسانه طریقه بیان کړو یو دا مسله یاده ساتئ که چا قسم وخوړو چې زه به پلانې کار نه کوم او هغه کار واجب دی او هغه کار کول واجب دي لکه یو سړي دا ووایي چې زما دي په الله قسم وي زه به جومات ته مانځله نه ځم او جومات ته مانځله تلک مطلق فرض داسې به وایي نارینه دپاره او جومات ته تګ د فرض مانځه دپاره د نارینه په حق کې واجب دي او د قسم وکړو بل یو نیمچه غونته کې مفتي صاحب ورته وایي چې اوس خو به قسم پوره کړي مزید تا خو قسم خوړلی اوس به ته منزله جومات ته نه شي دا بېلمازو لپاره ښه مسله جوړوي به قسمونه وخورې او پرېږدي کور کې چې ما قسم خوړلی چې زه به جومات ته نه ځم دلته اوس مسلې حل څه دی حل یې دا دی چې په ده واجب دي چې دا قسم به ماتوي د واجب دي او کفاره به هم ورکوي بله مسله یو سړي قسم وخوړو یو مستحب کار دی چې دا به زه نه کوم یعنی واجب نه دی مستحب دی الله لازم کړی نه دی نو حل د دې دا دی چې د دې قسم ماتول مستحب دی لازم نه دی مستحب دی ځکه چې دې چې کوم کار نه ځان منع کړی دی هغه مستحب دی واجب نه دی تاسو زما په دې خبر ورسېږئ درېیمه ده یو سړي قسم وخوړو چې زه به حرام کار کوم زما دې په الله قسم چې زه به یو کس یاد کو د هغه دغه حق خورم او د پته یې د دغه حق دی او قسم وخوړو دا به زه کوم نو بل ورته وایي چې دا خو به اوس ته کوې دا حق خو به ته خورې ولې ځکه چې څه جلدي کړی قسم دې خوړی نه په ده لازم دی دا قسم به ماتوي ها یو سړي ووایي چې زه به پلانې کار پرېږدم قسم یې وخوړو هغه کار مکروه دی حرام نه دی مکروه دی چې لکه دا به زه کوم عفوا قسم وخوړو چې زه یو مکروه کار یاد کړو چې دا به زه کوم کار حرام نه دی خو کول یې غوره نه دي او ده خو قسم وخوړو چې زه به یې کوم نو موږ ورته وایو چې طریقه اوس دا دی چې مستحب دا دی چې ته دا قسم مات کې او دا کار ونه کې لکه چې دا کار څه دی دا مکروه دی بعض علما وایي دا آیت چې دی الله وایي زما نوم دې دپاره مه استعمالوئ چې ځان پرې د نیکۍ نه بندوئ وایي د دې په شان نزول کې وایي عبدالله بن رواحه رضی الله عنه په باره کې دا نازل شوی عبدالله بن رواحه قسم خوړلی چې زه به د خپل اوښي سره د هغه د خور خاونو النعمان بن بشیر رضی الله عنهم قسم یې خوړلی وایي زه به ده سره خبرې نه کوم ښه هلته نعمان او د ده خور چې کومه د عبدالله بن رواحه خور وه په هغه واده وه د دوی په منځ کې هم څه ورانې راغلی اختلاف راغلی نو ده یو خو قسم وخوړو چې یو به زه د نعمان سره خبرې نه کوم او دویمه دا چې زه به د نعمان او د هغه د ښځې په منځ کې جوړه نه راولم الله ورته ویلو دا څه خبره شوه زما نوم استعمالې او په دې کې چې نیکي به نه کوې او د خلکو منځ کې به جوړ جاړی نه راولي د دې باب کې نازل شوی ابوبکر صدیق قسم خوړلی و کله چې خبر شو چې مصطح عایشه رضی الله عنها باندې چې بهتان لګېدلی عایشه رضی الله عنها باندې نو ده به کوم خبرې کړې نو هغه قسم خوړلی او غریب و ده به خرچه کوله وي د نن نه بعد دې زمانه روپۍ ویني الله وایي نو قسم خورئ په دې چې نیکي به نه کوې بیا دلته درې کارونه ذکر شو کم کم دي نه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم یعنی نیکی تقوا او د خلکو منځ کې اصلاح جوړ جاړی ولې صرف دا درې کارونه ذکر شو جواب دا دی چې څومره د نیکۍ اعمال ویني که نه هغې واپسې دې دریو ته کېږي نیکی وي که نیکي خو عامه شوه تقوا په دې کار څه نه راغلي د خلکو په منځ کې جوړ جاړی دا د نیکیانو په بنیاد کې دی ښه
کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې جوړ جاړی راولي، اصلاح وکړي. دا ډېر غټ عمل دی، خو افسوس خبره دا دی چې دا لا پرېږدي چې خلکو منځ کې جوړ جاړی راولي. بعض لګیږي په دې کې چې په څه طریقه دوه جدا کړي. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی پوهه دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نراگیری تاسو لرا اللہ پعادتی قسمون استاسو، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مگر رانی ستاسو پاگا چکڑی زلون استاسو. والله غفور حلیم، او اللہ دیر بخون کے صبرناک دے. بلے مسئلہ اس بیانی کی خبری سر خبر شو، مخی خبر دا قسم و اللہ یو مہربانی ذکر کی چکم چی لغو الیمین دے، آگا چی آگا بی ارادی عادتی قسمون دی، اللہ ویزتا سو پا دین رانی سا. اوز دا لغو الیمین دا ستوئی یو تعریف دا دی دا دے چی آگا پا جب باندے غالباً رازی بے دنیت او مقصد نا، خو پتا دی که دا انسان پا جب رازی اگر سڑے نا پا اللہ می دے قسم، نا پا اللہ می دے قسمی کے، او نا پا اللہ می دے قسم، او نا قسم میں خوڑا لے، او نا قسم. دا بعض اوقاتو کی سڑی بجب اسی رش واللہ دیسی بکے، واللہ راگا، واللہ می دے توی، واللہ کل اسی جب باندے رازی ارادے دا زلنا نہیں. اللہ رب العزت پا دی رانی وانا کئی. لکہ زمانگا بعض پختنوں کی دا رواج دے، او دا بعضی پا دی پا کیوئی زکی چه دا رواج دا دیرو ختم شوه دی، دا میلمه دیر قدر کول. او بعض دیگه قسمونو خورینا، قسم دیتا بخوری، قسم می دی زموڑی مو، قسم می دی زموڑی، دا اکثر گوری غیر ارادی ایدی سر صدی سی نیت نئی جو بدر رجوع دا کومی نلی گیا. اللہ وی رانیوز پا آگا کون بما کسبت قلوبکم، چی دا گئی بنیاد آگا دا زرنی اراده دی کڑی دا زرنا خواہ سوچ دی ہوتا دے بیا پا دی رانی ہو کی. بعض علماء دا ویلی دی وی لغو الیمین کی یا الیمین اللغو پا دی که دن دام رازی چی سڑے سخت غصے کی او قسم خوری، اللہ پا دی رانی ہونا کئی. او دا حدیث کم رازی لا یمین فی غضب، صحیح سند سر دا عبداللہ ابن عباس دا نقل دے، لا یمین فی غضب. کل سری عقل بنشی کنا غصیم گورے مرتبی دی، تلتا مراد اگا غصہ دا اگا عقل چی پکی کار پری تھی، چی عقل دی کار پری ہوتا قسمو خورو پکی اللہ تعالیٰ رانی سی. اللہ رحم دی. دغسن چا دا ویلی دی وی لغو یمین ستوی چا اللہ پی رانی ہونا کئی، اگا دا چی یو سڑے قسمو خوری پا یو خبر باندی چی اگا تیرہ شوی دا او دا گمانی چی زر اشتی نیما ورستو تا پتاو لگی چا خودی سی نو لکه دے وی یو کار شوی دے چی زمان دی پا اللہ قسمی دا دیسی شوی ہو وز دے دا خپل علم مطابق سدے رشتی نہیں دے، یعنی دا سوچ کردے دے چی دیسی ہو دا او دیسی ہو دا ورستو تا پتاو لگی چا خودی سی نو. اللہ پا دی رانی ونه کئی زکی دا خو پارٹیمون چی قسم خورو دا خو دا گمان دا چی زر اشتی نیما ورستو پتاو لگی دا چاگه دیسی نوا. دا رب رحم دے و کرم دے چی پا دی رانی ونه کئی. دا شان بل مثال پی والا لیکن یو سڑے دے قسم یو خورو چی زمان پا جیب کی 100 روپی پرتی دی او دا دا غالب گمان دے چی دا دی شب ورستو چی ہوئی دا خونو لستی اپینزیشتی ادیرشتی. اللہ پا دیرانی ونه کئی زکی چی دا خپل گمان مطابق دا
د رښتیا وي. نو اوس یاده کوي بله مسله، دا ډېره اهمه ده. یو خو دا قسم شو الیمین اللغو، بې نیته بې مقصده عادتي، ما په مثالونو هم ذکر کړو، په دې الله رانیونه کوي. بل قسم دی الیمین المنعقده، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، سوره المائده کې راځي الیمین المنعقده، پوخ قسم. دا کم قسم دی؟ هغه دا دی چې ستا اراده یي، نیت یي، او قسم وخوري چې زه به دا کار کوم یا دا کار به نه کوم، او بیا اتا چې وي کوم به ودې نه کو، یا تا چې وي نه به کوم هغه دې وکړو، نو په دې کې بیا کفاره ده. د کفارې تفصیل به راځي په سورة المائده کې. بل قسم چې دی دریم قسم، هغې ته ویلی کېږي الیمین الغموس. هغه قسم چې انسان لره په جهنم کې غوپه ورکوي، او هغه داسې لکه یو کار شوی دی، یو کار شوی دی او دی پې قسم خوري او دروغ وایي. د ده پته دی چې زه دروغجن یم. لکه یو سړی قسم خوري، یا کار شوی دی یا په دغه زمانه کې خو ده ته پته چې دروغجن یم. لکه یو سړی قسم خوري، زما دی په الله قسم وي چې د ده دا برخه په دې ځمکه کې نه رسي، او ده ته پته یې دی دروغجن دی. نو په دې کې کفاره نشته، د دې قسم کفاره نشته، ځکه چې ده خو نه څه د کولو ویلي دي، نه ځان د څه نه منع کړی دی، خو قسم یې په دروغ وخوړو، خو ته پته ده چې دا دروغ دي. دې ته الیمین الغموس ویلی کېږي. حدیث کې راځي چې دې سړي له په جهنم کې غوپې ورکړی کېږي. د کفارې مسله د دې نه وړه ده. دا قسم د هغې نه خطرناک دی. څنګه خطرناک دی؟ هلته خو دې سړي دا زما دې په الله قسم وي چې زه به دا کار کو، په هغه ټایم د ده ښه پخه اراده دی چې دا کار زه کوم. کوتاهي دې دلته وشو چې وروسته یې ونه کو، یا نه کومه کوتاهي دې دا وشو چې وشو. الله وایي کفاره ورکړه، توبه مو باسه، کفاره مو ورکړه. خو دلته دا سړی ښه ورته پته دی چې زه دروغجن یم، او قصدن عمدن پکې د الله نوم استعمالوي، نو کم یو بدتر دی؟ دی که هغه اولنی دی. نو دا سزا سخته ده، د کفارې دا سخته نه ده. کفاره لس غریبانان ماړه کا، مسله ختمه شوه. دلته مسله په کفاره نه ختمیږي، جهنم کې غوپېږي. نو دا درې قسمه قسمونه شو، لغو، عادتي، بې مقصده، د هغې وضاحت وشو. دویم الیمین المنعقده چې د زړه نه اراده شوي، او دریم الیمین الغموس چې هغه انسان لره غوپه ورکوي په څه کې؟ په جهنم کې.